بلخ کې په درنو کارونو د ماشومانو شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخ ولایت کې په زرګونه تنه کمکي ماشومان چې له زده کړو او د ژوند له نورو لومړنیو او اساسي اسانتیاو څخه محروم دي په درنو کارونو بوخت دي او شمېر یې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. یوازې بلخ ولایت نه دی چې ماشومان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي، بلکې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې دغه مظلوم قشر د خپلې کورنۍ لپاره د حلالې نفقې د برابرولو لپاره د خپلو اصلي حقونو څخه بې برخې پاتې شوي دي. په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې د ښارونو په پرتله په کلیو ولسوالیو کې ماشومانو ته د کار او زده کړو لاړخه ډېر زیان وراوښتی دی، ځکه جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او زده کړیز چاپېریال ته نه لاسرسی مخه یې نیولې او مهم لاملونه یې بلل کېږي. بلخ ولایت کې یو شمېر ماشومان چې د خپلو کورنیو سره د خښتو په بټیو کې له سهاره تر بېګا کار کوي، وایي اړ دي چې دغه درانه کارونه وکړي او د خپلې کورنۍ د ژوند عربه پرې وچلوي. مجبور هستم این کارو میکنم، غیر کار هستم، پیسه ندارم مکتب بخونم، پیسه داشته باشم دولت دما همکاری کنم و پیسه ندارم مکتب بخونیم. پشت همه کار هستیم، در مدرسه میخوانیم، پدرم کشیده از مدرسه ما در کار ماند. خواسته هستن از حکومت این است که میخوایم به همراه ما حکومت کمک کنه از این کار ما موفق شویم، کار نکنیم به سر ما زوری میکنه از مدرسه از مکتب این کارا مند هستیم، با کار هستیم، نمیتونیم این کارا را کرده، اولاد غریب هستیم، پیسه نداریم. در کار پر کردن میشه قریب همینجا 20 خانه از خودش. مریض باور کنین که یک خانه یک مریض باشه و 4 تا شب هم میکنم یک مجبور هستیم چطور کنیم نکنیم میدان گوش نمیشه تشنه میشه. د اقتصادي کمزورتیا له امله د کار کولو لپاره د جوزجان ولایت له لرې پرتې سیمې څخه راغلی یو ځوان د خپل ژوند له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دی له حکومتي مسؤلینو د هر راز مرستې او ملاتړ غوښتونکی دی. د ذبیح الله په نوم یو ځوان چې د بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ د ګوریمار د غښتو په یو بټۍ کې کار کوي، وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره راغلی یم. په دې بټۍ کې د جوزجان او سرپل ولایتونو څخه زیات شمېر کورنۍ کار کوي. به خاطر این همینجا یک لقمه نان آمدیم، همدیوالی کار سر اینا زوری هم میکنه. از دولت تقاضا داریم که دائم مردم کمک کنه، این مسکینا غریب هیچ چیز نداره، اگر صبح پیدا کنیم امروز پیدا کنه صبح نمیتونه، مریض است، یک مشکلات است، هوا گرم است، اشتکایش مریض میشه، در گریان است، این همون زنا است، اشتکا از کل مردم وضعش خراب است، از جوزجان است، از سرپل است، از همون ولایت است، از مزار خشت میزنم. ورته مهال د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د ځینو مؤسساتو په همکارۍ د ګڼ شمېر په درنو کارونو بوختو ماشومانو او کورنیو لاسنیوی کړی او راتلونکو کې د لا نورو همکاریو ډاډ هم ورکوي. ما یک سروی که به همکاری مؤسسه محترم یونیسف یک 8 ماه قبل انجام داده بودیم، 16094 طفل اونها به سطح ولایت به کل ولایت ما آمار گرفتیم که اونها مصرف کارهای شقه و مشکلات های اونا داشتن. بعد از اینکه سروی را انجام دادیم ما امرای یونیسف و اکتید برنامه ها را ترتیب کردیم. فعلا تقریبا 1500 طفل در مراکز اکتید آموزش میبینه و فعلا EWC تقریبا 400 طفل از همین اطفالی که اونها در خشت بازی و کره های خشت و در کلا جاده کار میکردن اونها را دیگه ترتیب کردن و تجارت کوچک اونها را سوق دادیم و دیگه هم یونیسف در آینده نظر داره که اطفالی که اونها مصرف کار شقه است اونها را به مراکز آموزشی اونها را ترتیب بکنن. ان شاء الله تو آمار را به دست داریم. همچنان به مؤسساتی که در بخش حرفه کار میکردن، جمله مؤسساتی که اونها همیشه با ما همکار بودن و اونها تقریبا 1700 طفل اونها ما کوشش کردیم که اونها در بخش گوناگون اونها بخش حرفه را آموزش ببینن. اندېښنې دا دي چې که څه هم هر کال هیواد کې د ماشومانو ملاتړ مؤسسې د زیاتو مرستو او همکاریو ادعا کوي، خو بیا هم زرګونه ماشومان بې برخلیک او په درانه کارونو بوخت ښکاري. د یونیسف سرشمېرنې سږکال بلخ ولایت کې څه باندې 14 زره تنکي ماشومان په درانه کارونو بوخت ښیي.